نیوتلی پاکستان ته زه خپله تللی ما چې به 280 کالدارې ورکړي ما ته 40 جی بي انټرنېټ راکړو. دا باید کم شي، دا خو بیخي زیات دي او دا بیخي لوړی باید کم شي. دا خو دغه حالات اوس نه دي، اوس غربت دی، فقر دی. پاکستان کې چې دی تقریبا په 250 یا 300 روپۍ باندې هلته 10 جی بي ورکوي چې زمونږ د دې ټولې 50 روپۍ جوړېږي. دوانو طرفونو ته مالیه اخیستل کېږي، هم حکومت اخلي هم ته امارت اسلامي. بیا د اوس هغه بهانې مرکې شوي دي. دغه ته لاسرسی وشي، تعلیم پې وشي او دغه باید څومره ارزانه شي. چې تاسو وګورئ 1 جی بي 200 250. دلته افغانستان کې چې دی دا انټرنیټ او بیې ډېرې لوړې دي او مونږ خواهش کوو چې دا انټرنیټ چې دی لږ ارزانه شي. درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي ټول به راته روغ او جوړې وي او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ. یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې او دا ځل هم راغلی یم کونړ ولایت اسداباد ښار په چوک کې موقعیت لرم. درنو دوستانو، یو خوا خو روژه ده، د کونړ ټي وي ټول ټیم غواړي تاسو ته د روژې په هکله د اسداباد ښار معلومات درکړي او د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو په مخابراتي شرکتونو خورا ډېرې نیوکې کېږي. په هغې په هکله به هم د ولس نظرونه راخلو چې دغه نیوکې د ولس په حقه دي یا ناحقه. تر پایه راسره مل شئ. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. دلته مې ورور تر څنګ ولاړ دی، د دې نه به د دغې خپرونې په هکله نظریات هم غواړو، د دې تر څنګ د روژې په هکله به معلومات راکوي. ستړی مه شئ ورور. مننه، خیر اوسې وروره، ژوندی اوسې. صحت دې ښه دی؟ الحمدلله خیري ده. لومړی کې خو زمونږ د کونړ ټي وي لیدونکو د ځان معرفي کوي. وروره نوم مې احمد دی او د اسداباد مرکز اوسېدونکی یم. احمد، دا به راته ووایي چې په اسداباد ښار کې څه مصروفیتونه لري؟ او فی الحال خو مصروفیت د افغان کارګو کونړ څانګې مسؤل یم. احمد، روژې څنګه روانې دي په اوس وخت؟ شکر الحمدلله، بس روژې خو ډېرې ښې دي. نن څویمه روژه ده؟ نن فکر کوم انشاءالله چې 5مه روژه ده. فکر کې خو نه صحیح خبره زه یم چې غلط نه شم. 5مه روژه ده انشاءالله. 5مه روژه ده. احمد، دا راته ووایه چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو باندې خورا ډېرې نیوکې روانې دي، هغه هم د مخابراتي شرکتونو باندې. ستاسې نظر په دغه هکله څه دی؟ وایي چې د انټرنیټ او همدارنګه هغه غږیز کم بنډلونه چې دي یا کڅوړې دي د دې نرخونه ډېر لوړ دي. ستاسې نظر څه دی په دغه؟ زموږ نظر په دغه اړه باندې دا دی چې د دې نرخونو او د بنډلونو کنټرول باید اطراف خپل لاس کې واخلي، د دوی کنټرول وکړي. ځکه دغه کم نرخونه چې دوی ورکړي دا تقریبا موږ چې څومره معلومات کړی دی زموږ د معلوماتو په اساس باندې دوی ته چې د 1 جی بي په 9 روپۍ باندې تمامېږي، 9 افغانۍ باندې دوی ورکوي په 99 روپۍ باندې، چې دا ډېرې زیاتې روپۍ دي.
نو که چېرته اترا د دې په اړه باندې غور وکړي او فکر وکړي او د دې کنټرول کې دا به ډېره زیاته ښایي د ولس لپاره. تاسو په نظر څونه بیه باید د 1 GB لپاره وټاکل شي؟ نو ډېره کم هم نه، حد اقل یو 50 ته خو یې راولي، 80 ته خو یې راولي، 40 ته یې راولي. که چېرته د ګاونډ هېوادونو ته وګورو، پاکستان کې چې دی تقریبا په 250 یا 300 روپۍ باندې هلته 10 GB ورکوي، چې زمونږ د دې ټولې 50-60 روپۍ جوړېږي. زمونږ چې دی دلته چې ټول غریب خلک دی او داسې ولس دی چې دغه د 1 GB د خصو توان هم نه لري. بل چې 1 GB واخلي یا 10 GB واخلي یا 15 GB واخلي، که 15 GB واخلي هغه دومره کار کوي لکه 3 GB. هغه کم کوالټي چې هغه کم دغه چې دی هغه ډېر زیات کمزور او خراب دی. ډېر زیات مننه احمد. سلامت. ستړی مشي وروره. خوشاله اوسئ ژوندی اوسئ. صحت دې ښه دی؟ الحمدلله. لومړی کې خو دې راته نوم ووایه. نوم ابراهیم دی روزانه. ابراهیم دا راته ووایه چې نن څویمه روژه ده؟ نن خو الحمدلله 15مه روژه ده. 15مه او کارونه څنګه روان دي؟ شکر الحمدلله ښه بس په خوشحالۍ روان دي، تېرېږي. او د دې تر څنګ روژې څنګه دي؟ سختې دي اسانې دي؟ الحمدلله روژې خو ډېرې ښایسته ډېرې خوندورې روژې او الله نه پرې راضي او شکرګزار یې کړي. نن زموږ د خپرونې موضوع ده چې دغه په ټولنیزو رسنیو باندې خورا ډېرې ځوانان راپورته شوي او غږ یې راپورته کړی دی چې دغه مخابراتي شرکتونو انټرنېټ بیه ډېره لوړه ده. همدارنګه د غږیز چې کوم بنډلونه دي د هغې بیه لوړه ده. ستاسې په دغه هکله نظر څه دی؟ یقینا انټرنېټونو بیه چې کومې دلته خو لوړې دي. مخکې خو به داسې ویل کېدل چې یاره ناامني ده او دواړو طرفونو ته مالیه اخیستل کېږي، هم حکومت اخلي هم یې ته امارت اسلامي بیه ده. اوس خو هغه بهانې ورکې شوي دي، هغه امنیت راغلی، صلح راغلی ده. کم 2 ځای به چې ټکس اخیستل کېدو هغه مالیه به اخیستل کېدله، اوس هغه نه سره اخیستل کېږي. نو هیله غوښتنه مې د حکومتي چارواکو نه همدغه چې دغه کم بنډلونه چې بیې دي چوتې دي دغه راښکته شي نو ډېره به ښه وي. ځکه د خلکو وس دومره نه کېږي، کاروبارونه نشته، بېروزګاري زیاته ده. په دغه هکله څه کول پکار دي؟ دا خو د چارواکو ته پکار ده چې د دې مخنیوی وکړي. مخکې خو ما خو تاته وختي ویل چې مخکې خو دغه بهانه وه چې ټکسونه دي که نه. باید د 1 GB بیه څومره شي؟ 1 GB بیه کم از کم اوس خو فلحال ډېره چوته ده که نه. 1 GB په 100 او 1.5 په 100 په 250 روپۍ ته به مېږي. کم از کم که ډېره نه وي یو تقریبا یو 50 روپۍ افغاني خو شي نو ښه به وي. که د هغې نه نور نه ښکته کېږي یو 50 افغاني خو شي 1 GB. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. کور ودان. ډېره مننه. ته ستړی مه شې ځوانه. څنګه یې؟ صحت ښه دی؟ د دغه ورور نه چې مې کومه پوښتنه وکړه د دغې په هکله ستا څه نظر دی؟ زمونږ دا د حکومت نه دا درخواست دی چې د دغې بیه راکښته شي، حتما دغه 40-50 ته خو راشي. اوس بیې څنګه دي؟ اوس بیخي لوړې دي بیخي، او دلته سهولت هم دومره نشته دی. ټول همداسې بېوزګاره دغه دي. باید حکومت نه زمونږ دا هیله ده چې دغه انټرنیټي دغه راکمې شي، 50 یا 40 ته راشي. انټرنیټ چې ارزانه شي څه سهولتونه راځي؟ هر څه سهولت راځي، باید هر څه د ټول نړۍ معلومات دغه شي، هر څه ټول حکومت خبرېږي، هر څه کېږي. ډېره مننه. سلامت. درنو لیدونکو، دلته مې یو قاري صاحب تر څنګ ولاړ دی چې د قاري صاحب سره به خبرې کوو. قاري صاحب ستړی مه شي. خیر تاسو سره صحت دې ښه دی؟ الحمدلله خیر. څه یاست؟ خیر. قاري صاحب لومړی کې خو دې راته نوم ووایه. نوم یې احسان الله. احسان الله. قاري صاحب دا راته ووایه د کوم ځای اصلي؟ اصلي د کندهار ولایت. کندهار. دلته دې وظیفه ده؟ هو دلته وظیفه ده. او دا راته ووایه چې روژې څنګه روانې دي؟ الحمدلله بیخي د برکت میاشت ده، ډېر ښایسته میاشت ده، ډېر بختور روژې دي. نن څویمه روژه ده؟ نن انشاءالله الرحمن 15مه روژه ده. 15مه. او اسداباد ښار ته څنګه راوتئ؟ دلته خو راوت د منظره باندې داخل ګردنه وکړو چې دا څنګه دي روژه مبارک شه خیر تېرېږي که نه تېرېږي.
بس دلته راغله روژه ګرځو خپل روژه تېروو شو خپل وخت تېروو دا راته ووایه چې دا ډېری ځوانان راپورته شوي دي وایي چې د افغانستان کې د انټرنیټ بیې لوړې دي ستاسې په دغه هکله نظر څه دی باید انټرنیټ ارزانه شي انټرنیټ ارزانه کې باید چې مسلمان خپل کار جوړ کړي چې د په عمرو کې نه داسې ناروا باندې استعمال باندې ښه کار جوړ واخلي هر څوک انټرنیټ باندې ارزانه شي ښه کار دپاره باید څومره ارزانه شي باید چې خپل مناسب ارزانه شي سره دی ارزانه سره دی غوښتنه مو دا ده چې ارزانه شي او ارزانه شي ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ ته څه وایې قاري صاحب په دغه هکله ته څه وایې چې ارزانه شي باید ډېر ارزانه شي لکه پاکستان د بردم دغه رقم ارزانه شي دغه ورور هم څه ویل غواړي ته څه وایې دا باید کمی شي دا خو بیخي زیات دي او دا بیخي لوړی باید کمی شي دا خو دغه حالات اوس نه دي اوس غربت دی فقر دی داسې دغه نشته وروره اوس حالات بیخي دغه دي د خلک خراب دي باید څومره کمی شي داسې شي باید چې په هغه مناسبه باید جوړ شي چې د سړي پې وس وشي چې د وس نه بهر شي هغه نه کوي نو نه کېږي نو دغه نه برابرې کړي چې آیا کمپنۍ هم دې دغه وکړي او هم د خلکو ته یو څه ګټه پاتې شي او کمپنۍ ته هم ګټه پاتې شي داسې نه ده چې خلک تاواني کړي او کمپنۍ ګټوره شي داسې باید ونه شي او ته څه وایې ځوانه زه خو وایم چې بس دا نېټ لږ بیخي مصرف کم شي چې موږ ترې ښه استفاده وکړو لکه څنګه استفاده دې وشي باید ښه استفاده دې دا غواړو چې بس لږه غلط اسباب نه شي دغه ته لاسرسی وشي تعلیم پې وشي تعلیم وشي او دغه باید څومره ارزانه شي چې دا بس ښه ډېر ارزانه شي چې بس موږ ترې ګټه واخلو مقصد تاسې ترې ګټه واخلو بس عوام ته ګټه واخلي ښه ګټه دې واخلي ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان درنو لیدونکو نور هم مخکې ځو دلته بیروبار نو تاسې ګورئ چې بیخي ډېر شو دا بیروبار به هم یو څه ختم کړو او مخکې ستړی مه شي وروره مننه وروره خیر صحت ښه دی الحمدلله لومړی کې خو زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي زما نوم سید محب سادات دی د کونړ ولایت کې یو دکاندار یم د موبایل فروش موبایلو دکان دی موبایل دکان روجې څنګه روانې دي الحمدلله روجې ډېرې ښې روجې روانې دي تر اوسه پورې خو هېڅ مشکلات په روجو کې نشته داسې معلومیږي چې په تا لږې سخت دي نه الحمدلله روجې خو ډېرې اسانې دي لږه نشته تنده نشته دی هغه نشته دی او نن څویمه روژه ده پنځمه روژه ده په خیر پنځمه ښه ما د څو کسان نو دا پوښتنه په دې خاطر وکړم چې ګورم چې هغه چې په روژې لږ تاثیر لاندې راوستی هغه غلطېږي یا څلور یا شپږ وي ټاپ نه وایي که نه خو راځه په هر حال نننۍ موضوع زموږ دا ده چې ډېری ځوانان په دې وخت کې غږ پورته کړی چې د انټرنیټ بیې ډېرې لوړې دي ستاسې په دغه هکله نظر څه شی دی یقینا دا خبره رښتیا ده ځکه چې دلته د انټرنیټونو بیه چې تاسو وګورئ 1 GB 200 250 که داسې زموږ ګاونډي ملکونو ته وګورئ اگر که موږ خو نور ځایونو ته نه یو تللي پاکستان ته زه خپله تللی ما چې به 280 کالدارې ورکړي ما ته 40 GB انټرنیټ راکړو نو تاسو خپله فکر وکړئ دلته بیخي د خلکو نن سبا اقتصاد هم خراب دی مشکلات هم اقتصادي ډېر دي او بل د دوی بیا هم بیخي لوړ دي دلته 40 GB انټرنیټ موږ ته په څو تمامېږي یاره چې حساب یې وکړې نو د 50,000 نه مو پسې راوړي که نه هو والا دلته ستاسې غوښتنه څه شی ده زموږ غوښتنه دغه ده د اترا ده که دلته نور مسؤلین دي د دې چې دی د خپله دا بیې راټیټې کړي انټرنیټونه دلته خدمات کمزوري دي بیخي په نش حساب خدمات دي خدمات کیفیت یې ښه نه دی باید ریټونه کم شي کیفیت یې ښه شي د ټولو مخابراتي شبکونو زموږ دغه هیله وه ډېره زیاته مننه سلامت اوسه شور ودان ته ستړی مه شي څنګه یې صحت ښه دی د دغې موضوع په تړاو ته څه وایي نو والا د دغه ورور خبرې بالکل صحیح دي یاره انټرنیټ باید دلته بیخي زیاته ده او موږ هم نشو کولی لکه دلته زیاتره غریب خلک دي نشي کولی چې انټرنیټ په اسانۍ سره دا کړي ولې که بیا ګاونډي ملکونو ته ورشو نو انټرنیټ بیا بیخي ارزانه دی
نو دلته دغه دولت نه زما دا هیله کېږي چې دغه انټرنیټ به راکمې کړي دغه شبکو نه زما دا هیله کېږي او انشاءالله بس دا چې اقدام وشي به خوشحال شي. سلامت اوسه. ته راشه وروره ستا څه نظر دی؟ والا زه هم دا اوس راغلم څه حساب دی. نو زمونږ موضوع دا ده چې دا ډېری ځوانان وایي چې د انټرنیټ بیې لوړې دي که نه ستاسې غوښتنه څه ده دا ارزانه شي یا نه؟ یاره بالکل د دوی خبره سمه ده. دلته افغانستان کې چې دی دا انټرنیټ او بیې ډېرې لوړې دي او مونږ خواهش کوو چې دا انټرنیټ چې دی لږ ارزانه شي او داسې انټرنیټ دی چې څوک ورته لاسرسي نشي کولی ځکه قیمت یې ډېر دی بیه یې ډېر لوړ دی او مونږ غواړو چې دا بیې لږ ارزانه شي. مننه. سلامت اوسه. ستړی مه شې وروره صحت ښه دی ښه خیر یې لومړی کې خو دې راته نوم ووایه. نوم مې جاوید دی کونړ اوسېږم. جاویده دا راته ووایه چې کاروبار څنګه دی؟ بس شکر الله فضل ښه دی. ښه دی. او نن څویمه روژه ده؟ نن پنځمه روژې څنګه دي؟ ښه اسانې دي. ښه اسانې دي. او اسداباد ښار څنګه دی دې ورځ؟ شکر اوس ښه دی نن د بازار هم ښه دی. زموږ موضوع د خپرونې دا ده چې ډېری ځوانان دې وخت کې راپورته شوي وایي چې د انټرنیټ بیې ډېرې لوړې دي ستاسې نظر په دې هکله څه دی؟ والله یو څه ناڅه خو بیې لوړې دي. یو څه ناڅه خو صحیح لوړې ښه صحیح لکه بیا هم خاص څه ډېرې لوړې نه دي. ستاسې غوښتنه څه ده چې څه وایي؟ نو چې لږ ښه شي دا غوښتنه. خو ښه شي زموږ په ټولنه کې به څه سهولتونه راشي؟ سهولت تیار خلک انټرنیټ کاروي تعلیم ته حاصلوي تعلیم کوي زیات یعنې تعلیم ته به لاسرسی اسان شي او هم د دې سره به معلومات هم خلکو ته ډېر ورسېږي. ډېره مننه. سلامت اوسه. کور ودان. ته راشه وروره. آزاد ستړی مه شي. خیر اوس مننه. دې ښه دی؟ خیر دی شکر دی. تاسو ښه وایي؟ خیرات دی. نوم دې څه راته ووایه؟ نوم مې رازمین افغان دی او د مرور اوسېږم. افغانه دا راته ووایه چې صحیح افغان یې که نه هسې افغان درته خلک وایي؟ نه صحیح افغان یم. او روژې څنګه دي؟ روژې شکر دی ښې دي ډېرې. چې افغان یې بیا خو به روژو ته مړه بس ښه سټیټ ولاړ. موسم خو برابر دی نو روژې هم ښې دي. او اسداباد ښار ته څنګه راغلی؟ دلته ریړۍ مې لګولې ده کاروبار کوم. نو زموږ موضوع خو دغه ورور نه دې واورېده چې انټرنیټ بیې لوړې دي ستاسې غوښتنه څه ده ارزانه شي که نه؟ او دا چې ارزانه شي ښې دي ډېر زیاتې لوړې دي هغه که هره شبکه پیکج چې کومې دي ډېرې دي او قیمت یې زیات دی. نو ستاسې غوښتنه دا ده چې ارزانه شي؟ زموږ غوښتنه دا ده چې د ارزانه شي. نور خو به روژې ښې تېرېږي. ښې شکر. سلامت اوسه. ډېره مننه. درنو لیدونکو دا و د اسداباد ښار چې ډېری ځوانانو سره موږ خبرې اترې وکړې او مختلف نظرونه لري خو د هر یو نظر بیا دغې ته راجع کېږي چې انټرنیټ بیې دې کمې شي یا ټیټې شي. درنو دوستانو اسداباد ښار تاسې د روژې په 5مه ورځ ننداره کړو. تاسې چې هر چیرې وئ د کونړ ټي وي د ځان سره فالو او سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تاسې ته در ورسیږي او تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې زیږېږم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای پامان.